حضرت شیخ فریدالدین عطار رحمه الله د دنیا په باره کې یو عجب ښایسته شعر وایي: زهر دارد درون دنیا چون مار، زهر دارد در درون دنیا چون مار، گرچه بین ظاهرش نقش نگار. دنیا وای زهر لري، په دننه ځان کې زهر لري. لکه ته چې وینې یو مار په ظاهره ډېر ښایسته مار وي، زرغون رنګ په جلا پکښې وي، نقش نگار جلا پکښې وي، ښایسته الله جوړ کړي وي، لیکن په ده کې دننه څه شي پراته دي؟ زهر پراته دي. دنیا د هغه منقش مار په رقم ده، پر هغه مار چې نقشې ګرځېدلې انسان ورکشي، لیکن که دی دا مار ته ورنږدې سي مار یې خوري، هلاکوي په مار کې دننه زهر دی. نو ځکه چې دی وایي زهر این مار منقش قاتل است، زهر این مار منقش قاتل است، باشد از روی دور هر که عاقل است. په دغه مار چې نقش او نگار لري، ښایسته شکل لري، انسان ځان ته ورکشي، په دې کې دننه داسې زهر پراته دي چې انسان وژني. که چیرې څور عقل لري، پوه لري، دانایي لري، هغه د مار په ظاهري شکل باندې نه ختاوړي چې ډېر ښایسته یې، هغه یوه باطن زار ته ګوري چې ته زار لرې ما خورې، د حاله زه نه در نږدې کېږم. دنیا هم دا رقم په ظاهر الله ښه موټر پیدا کړی، ښه بنګله ده، ښه کټ دی، ښه آرایش دی، د خوب دپاره ښه بستره ده، ښه ایسي ده، ښه یخاوا ده، ښه پیسې دي، هر رقم چې استعمالوي، ښایسته نګار جوړ ده. لیکن که په ننوتلې د دنیا محبت ته د زړه ځان ته نږدې کړي، په زړه کې دې ځای ورکړي، د دې مثال به د هغه مار په رقم وي چې ښایسته دی، تا به دننه وویني. حضرت امام غزالی رحمه الله یو عجیبه واقعه بیان کړې ده. د دنیا مثال یې د یو مارګیر په رقم ورکړی دی. یو مارګیر دی، هغه په غرو کې په درو کې ګرځي ماران نیسي، چې څنګه یې مار ونیوي خوله ور وازي کړي، د مار څه دوه دېرشونه ووتلي. که نو کاژم دی ودله چې ما زه مار وخوري نو لاس پر تیر کړي بس ختم. ولې دی د مار سره ولد دی، د ده وینه د مار زار نه قبلوي. هغه یو سړی راولاړېږي ده ته ګوري چې یاره ده خو ماران دلته پر اوږه راخیستي دي، ما خیال ماران سړی نه خوري. هغه راولاړېږي سبا یو مار راغی، مار چې راواخېستې پر دا اوږه یې وخوړې، ویې خوري حل راکړي. د دنیا مثال دا رقم دی. یو سړی الله ته نږدې وي، هغه مال لري، دولت لري، لیکن ورسره د مال سره وداوم لري، نیشونه هم ځینې کړی شي، نیشونه یې په زکات وایستله د دنیا، نیشونه په خیرات باندې وایستله، نیشه یې په یتیم باندې سنبالېدو سره وایستله، خیراتونه یې کې وکړله، مدرسې یې کې آباد کړې. دا سړی ودګر دی د دنیا.